السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری شریف الله. تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل. ملګرو، نن به زه تاسو په دې مختصر شان ویډیو کې ښیم چې تاسو د موبایل نه وایرس څنګه ختمولی شئ. یا اکثر تاسو کتلي وي چې موبایل هینګ کېږي، ټچ مچ صحیح کار نه کوي. ډېره اسانه طریقه ده. صحیح ده. ما سره اوس زه تاسو ته ښیم چې دا به تاسو څنګه ریموف کوئ. ټول نه وړاندې تاسو پلی سټور کولاو کړئ. پلی سټور کې به دلته دا درې لیکر چې کومې تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې څنګه تاسو کلیک کړه، دا بره چې کوم هغه تاسو ته ښکاري مای ایپس ګیمز، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړئ دا تاسو کتی شئ. زما کوم موبایل فولډر دي، یو پکې اوپن دی او باقي ټول اپډیټ دي. دا انسټال کول غواړي. صحیح ده. په دې وجې نه چې کوم دی موبایل هینګ کېږي او وایرس مسله همدا ده، نوره څه مسله پکې نه وي. دا فولډر چې ټول انسټال شي، تاسو بیا موبایل دغه سپیډ ته ګورئ څنګه دا تیزېږي او ډېر ښایسته کار به کوي. مثال طور باندې تاسو ته یو ښیم، زه دا اپډیټ کوم. تاسو یو هم کولی شئ. دلته بره چې کوم دی دلته به څنګه چې دا فولډر وکړئ، دلته به آل اپډیټ لیکلی وي. تاسو ټول من یو ځل هم دا کولی شئ، انسټال کولی شئ. یو چې کوئ هم نه کېږي. دا مختصر شان دی ویډیو. که خوښه شوې وي دا چې یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک کړئ، ملګرو سره مخکې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.